په دې میاشت کې 4 کارونه زیات کوئ. څو کارونه؟ 4 کارونه. په رمضان مبارک میاشت کې څو کارونه زیات کوئ؟ 4 کارونه. یو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي 2 کارونه خو داسې دي چې رب پې ډېر خوشحالېږي. رب پې ډېر خوشحالېږي. کم یو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي فشهادت الله اله الا الله. یو دا کلمه پکې زیات وایي لا اله الا الله، یعنی ذکر پکې زیات کوئ لا اله الا الله. دا کلمه زیاته وایي. په رمضان مبارک په میاشت کې دا کلمه زیاته وایي لا اله الا الله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي افضل الذکر لا اله الا الله. په ټولو اذکارو کې بهترین ذکر څه شی دی؟ لا اله الا الله. هغه موسی علیه السلام الله تبارک وتعالی ته درخواست وکړو یا الله مال یو جدا غونته یو خاصه دعا راکړه چې زه یې وایم او ستا سره پې مناجات کوم. الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل موسی لا اله الا الله وایه. موسی علیه السلام وفرمایل الله دا خو یو عامه کلمه ده، دا خو یو عامه، ما خو ستانه یو خاصه کلمه وغوښتل چې بل چاته معلومه نه وي، زه یې ځان په خصوصیت سره وامه. الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل ای موسی واوره دا کلمه چې ده که نه